طالبان لنډمهالي اوربند ته تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي دي چې طالبانو استازي چې پاکستان ته سفر تللی و هلته د لنډمهالي اوربند لپاره پریکړه کړې ده او ښایي دا لنډمهاله اوربند عمومي اوربند وي. د برتانیې انګلیسي ویب پاڼې BBC په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې سوله له جګړې څخه لا تر سخته ده. دوی د طالبانو د استازو له خولې لیکلي دي چې د سولې د راتګ د زمینو چمتو کولو ته اړتیا اوس پوره شوې ده. د ځینو سرچینو په حواله چې طالبانو په پاکستان کې د لنډمهاله اوربند پریکړه کړې ده او ویل کېږي چې له هغه وروسته به طالبان له امریکایي ځواکونو سره د اوږدمهاله اوربند په اړه پریکړه کوي، خو هغه اوربند به بیا له افغان ځواکونو سره نه وي او دا لنډمهاله اوربند ښایي عمومي وي. او بل لوري ته افغان حکومت بیا د سولې خبرو د بریا لپاره لومړنی شرط عمومي اوربند یادوي او وايي تر څو چې وسلوال طالبان عمومي اوربند ونه کړي تر هغه پورې د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي وو چې دوی له امریکایي استازو سره پریکړه کړې ده چې دواړه لوري به اوربند کوي، خو په وینا یې چې افغان ځواکونو په وړاندې به جګړه کوي او له هغوی سره د اوربند پریکړې په اړه بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې کوي. بل لوري ته په تیرو څو ورځو کې سهیل شاهین دا خبره هم کړې وه چې امریکایي استازو سره به د کابل اداري اردو د سرنوشت په اړه خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا هم په وروستیو کې د سولې خبرو لپاره اوربند لومړنی شرط اعلان کړی و او ویلي تر څو چې طالبان اوربند ته غاړه نږدي تر هغې پورې به د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي.